د سولې نوبل جایزه چې مې وګټله، نو له زاړه واخله تر واړه همدا پوښتنه راڅخه کوله چې څه احساس کوم. زما سره د دوی د پوښتنې په اړه چندان واضح ځواب نه و، خو چې یوازې شوم او ژور فکر مې وکړ، نو یو ځواب په لاس راغی. یو وخت له شیکاګو څخه کوم ځای ته تللم، په یوه لویه بله الوتکه کې ناست وم. اعلان وشو چې الوتکې ته کومه تخنیکي ستونزه ورپېښه شوې او سملاسي نشي الوتلی. له کړکۍ څخه مې د باندې وکتل، ګڼ شمېر تخنیکي کارګر په الوتکه پورې نښتي ول او بې وقفې یې په هوایي ډګر کې د هغې د جوړولو هڅه کوله. بالاخره کیسه سمه شوه او زموږ الوتکه اسمان ته والوته. ښایي ټولو خلکو به د پیلوټ، مرستیال پیلوټ او جذابو ښځینه کارکوونکو ستاینه کوله او ویل یې چې څومره کمالداره پیلوټ دی، دا دی هماغه څو شېبې وړاندنۍ خرابه الوتکه یې په داسې ماهرانه انداز والوزوله او تر منزله یې ورسوله. خو زما له سترګو بیا د هغو خولې او ستړو کارګرو تصویر نه پناه کېدو چې زیار یې دغې بېوزره عشا ته د الوت شیمه وربښلې وه. د ناروې د پارلمان لخوا د سولې په نوبل جایزه زما د ویاړولو احساس هم کټ مټ همدغسې و. زه صرف یوازې یو پیلوټ وم، اصلي کار خو هغو تورپوستو کړی و چې له بسونو راکښته شول او په ګرمۍ او یخنۍ کې پر پښو روان شول. اصل کار خو هغو زده کوونکو وکړ چې خپل نازک ځیګرونه یې د وخت متعصب او جابر حاکم ته سپر کړل، او اصل کار خو هغو زړورو یارانو او مبارزینو کړی و چې خپلې وینې یې نذرانه کړې. خو افسوس، ډېر د خواشینۍ ځای دی چې تاریخ د هغوی پر نومونو سترګې پټوي.